تازه خبر دا په داسې حال کې ده چې پرون ورځ د غني ټیم اوازې رد کړې خو نن بیا ټلویزیون ځینې اسناد خپاره کړل غني اخر هم له عبدالله سره په دغه شرایطو جوړ شو ویډیو تر اخره وګورئ چې غني کوم وزارتونه عبدالله ته ورکړل درنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو په خیر ټلویزیون د اشرف غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړلیک هغه نسخه ترلاسه کړې ده چې په حکومت کې د دواړو لورو د ونډې او همدارنګه د ښاغلي عبدالله او هغه ته د نږدې کسانو د ونډې په اړه جزئیات ذکر شوي دي په دغه هوکړلیک کې د دولت عالی شورا او د مصالحې عالی شورا د ریاست مقام رامنځته کېدل ذکر شوي دي په هوکړلیک کې راغلي دي چې د دولت عالی شورا چې له سیاسي مشرانو او ملي شخصیتونو جوړه ده د سیاسي اجماع لپاره رامنځته کېږي دغه هوکړلیک پر بنسټ دغه شورا په مهمو ملي مسایلو کې ولسمشر ته مشوره ورکوي دغه هوکړلیک پر بنسټ بل جوړښت د مصالحې عالی شورا ده چې د هغه ریاست به ښاغلي عبدالله ته ورکول کېږي دغه سند پر بنسټ ښاغلي عبدالله به 15 مرستیالان لري چې د ثبات او همپالنې ډلې څخه به وي او د مصالحې شورا نور مرستیالان به له ولسمشر سره په مشوره معرفي شي په دغه سند کې همدارنګه راغلي دي چې دغه شورا رئیس یعنی عبدالله دغه شورا جوړښت له ولسمشر لورو او سیاسي مشرانو د ملي شورا د دواړو مشرانو مدني ټولنو او د هیواد له مخکښانو سره به مشوره وي په دغه سند کې د ښاغلي عبدالله د واکونو په اړه راغلي دي چې هغه د سولې بهیر مشري د مصالحې عالی شورا د غونډې مشري او دغه شورا چارواکو اجرایوي او اداري کارکوونکو همدارنګه د سولې په چارو کې د دولت وزارت د چارواکو د ګمارلو صلاحیت به ولري په هوکړلیک کې راغلي دي چې د ملي مصالحې شورا پریکړې او تصویبونه به د رایو له اکثریت او د هیواد ملي مصالحې ته په کتو سره نیول کېږي او دغه پریکړې او تصویبونه به وروستي دي او د هغه عملي کېدل لازمي دي دغه هوکړلیک پر بنسټ د ښاغلي عبدالله لپاره د سولې په اړوند په ټولو مراسمو کې امنیتي تابعیاوي د هیواد دویم کس تشریفات او ځایګی به په پام کې نیول کېږي د هغه مرستیالان له پروتوکول امنیت او له دولتي تشریفاتو برخمن دي په هوکړلیک کې د ملي مصالحې عالی شورا د یو خپلواکه بودیجوي واحد په توګه یادونه شوې ده ویل شوي دي چې د ملي مصالحې شورا بودیجه د حکومت لخوا تمویل کېږي خو ذکر شوي چې د سولې د چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره له نړیوالو مراجعو هم مرسته ترلاسه کوي اول د ولسمشر د فرمان پر بنسټ جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې ورکړه او همدارنګه د دولت په عالی شورا او د ملي امنیت شورا کې غړیتوب دویم په کابینه کې 50 سلنه ونډه او د والیانو په ګمارنې ګوښه کولو او تبدیلۍ کې د لیدلوري توافق او وړتیا د موجود دلایلو او مشورې پر بنسټ ترسره شي سرچینې وایي چې کورنیو چارو وزارت عدلیې وزارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ترانسپورت وزارت اقتصاد وزارت کرنې او اوبو لګولو وزارت لوړو زده کړو وزارت د سرحداتو او قبایلو چارو وزارت سوداګرۍ او صنعت وزارت مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هغه بنسټونه دي چې ولسمشر غني عبدالله ته وړاندیز کړي دي اصلاحات دغه هوکړلیک بله برخه ده د یادونې وړ ده چې دغه لیکنه د خپلواک ډاټ کام څخه راخیستل شوې ده درنو لیدونکو که کوم نظر لرئ نو له موږ سره حتما په کمنټ کې پرېږدئ که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ ویډیو د سره لایک کړئ تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه